چې په خپله خاوره خپله ځمکه خپل اختیار ساتمه په خپله خاوره خپله ځمکه خپل اختیار ساتمه پښتون زلمی یم خپل زړه ضمیر بیدار ساتمه د قام خدمت ته قافلې قطار قطار ساتمه یم با کماله د کماله ډک کردار ساتمه د ننګ او پت په دایرو کې ځان حصار ساتمه ځان د کلتور په دروازو کې چوکیدار ساتمه ځان د دستور په زولنو کې گرفتار ساتمه د وخت جاکړو سیلو ته ځان تیار ساتمه سینه دیوال ساتمه زړه پکې معمار ساتمه واه په خپله خاوره خپله ځمکه انقلاب غواړمه هر یو تندی د خپل ولس شاداب شاداب غواړمه هر یو وګړی د قام خان غواړم نواب غواړم رنګ د مهتاب او بلندي د لوړ ابتاب غواړمه زه په سپرلي یم زه په ګل زه په بهار مین یم خزان ځپلې هره دشته کې ګلاب غواړمه زه په سپرلي یم زه په ګل یم زه په قام مین یم زه د وطن په هره سیمه ګام په ګام مین یم اخر برسمه منزل ته په مرام مین یم ځکه هر څو په وږو بار وړم د کیکر خاخونه خو بیا هم دنګې حوصلې لکه چینار ساتمه د وخت جاکړو سیلو ته ځان تیار ساتمه سینه دیوال ساتمه زړه پکې معمار ساتمه واه ملګرو سلامونه نیکی هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او خاصاتونه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ د ښه لیکوالانو سره ناستي کوو د هغې ژوند پوښتو او شاعري تېرو هم په دغه سلسله کې نن موږ سره د ضلع مومند یو زلمی لیکوال ناست ریحان مومند صاحب دی باقي خپل تعارف ورته دی په خپله کوي ریحان مومند صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې هرکلی او مینه وي ډېره مننه څنګه چې ما وویل چې خپل تعارف به په خپله ورته لږ وکړئ نو ډېره زیاته مننه دی نوم مې محمد عیسی دی او ادبي نوم مې ریحان مومند دی په ضلع مومند کې پیدا شوی یم چې تر دې دمه پورې مې دغه علاقې سره تړون دی صحیح ده ریحان صاحب د خپلې شاعرۍ ابتدایي آغاز د کله نه کړی و تاسو او تر دې دمه پورې څومره لیکل تاسو کړي آغاز مې د 2006 نه شوی 15 نه شوی دی بلکې د دې نه مخکې خو په باقاعده توګه مې ولرنګ په 2014 او په 2015 کې ورکړی دی او شاعري د وخته پورې څومره تاسو کړي شاعري بس داسې وګڼه چې یو شپېته اویا غزلې به یو داسې 10-12-15 نظمونه به نثر مې هم لیکلی دی او د خیره سره په نثر باندې نور هم کار شروع دی چې ښه نثر ولیکم صحیح ده کوم استاد کوم داسې اعلی شخصیت چې د هغې نه تاسو نه زده کړه کړي او ستاسو اصلاح کړي د لنډیربا په د خلیل صاحب کتابونه ګورم هغه مې ډېر زیات خوښ دي د صاحب شاه صابر صاحب د کتابونو نه مې ډېره زده کړه کړې ده او شته دی داسې ملګري م چې سره سره د صوابۍ د سیمې میاقا قاسم ضیا صاحب دی چې د صحافت په میدان کې هم یو نوم لري د هغه نه اصلاح اخلم د هغه شعرونه او د هغه کتابونه ګورم صحیح ده موجوده وخت کې کومه ټولنو کې ناستي کې غازي نادان وروره زمونږ چې کومه علاقه ده په هغې کې د ټولنو کمې دی د بدقسمتۍ نه تقریبا کال نیم مخکې به داسې یو ټولنه کېدله صافي چې کوم ادبي دغه و ده ټولنه وه خو د بدقسمتۍ نه او د خرابو حالاتو د وجې نه هغه هم ختمه شوې ده نو داسې کومه ټولنه نشته چې موږ ورشو په هغې کې چې کوم دی سوال و صحیح ده ډېره زیاته مننه کوو شعرونه اورو نظمونه اورو غزلې اورو چې څه ستاسو خوښي زمونږ مینهوالو ته یې ډالۍ کړې ډېره زیاته مننه چې څه ستاسو خوښي نظم هم تیار دی غزلې هم شته دی او زه یم چې پیله په نظم باندې نظم دی د نظم عنوان دی پښتون زلمی او څومره پښتانه زلمي چې دي ټولو ته دې ډالۍ وي چې په خپله خاوره خپله ځمکه خپل اختیار ساتمه په خپله خاوره خپله ځمکه خپل اختیار ساتمه پښتون زلمی یم خپل زړه ضمیر بیدار ساتمه د قام خدمت ته قافلې قطار قطار ساتمه یم با کماله د کماله ډک کردار ساتمه ځان د ننګ او پت په دایرو کې ځان حصار ساتمه ځان د کلتور په دروازو کې چوکیدار ساتمه ځان د دستور په زولنو کې گرفتار ساتمه د وخت جاکړو سیلو ته ځان تیار ساتمه سینه دیوال ساتمه زړه پکې معمار ساتمه واه
په خپله خاوره خپله ځمکه انقلاب غواړمه هر یو تندی د خپل ولس شاداب شاداب غواړمه هر یو وګړی د قام خان غواړم نواب غواړمه رنګ د مهتاب و بلندي د لوړ ابتاب غواړمه زه په سپرلي یم زه په ګل زه په بهار مین یم خزان ځپلې هره دشته کې ګلاب غواړمه زه په سپرلي یم زه په ګل یم زه په قام مین یم زه د وطن په هره سیمه ګام په ګام مین یم اخر برسمه منزل ته په مرام مین یم ځکه هر څو په وږو بار وړم د کیکر خاښونه خو بیا هم دنګې حوصلې لکه چینار ساتمه د وخت جاکړو سیلو ته ځان تیار ساتمه سینه دیوال ساتمه زړه پکې معمار ساتمه راځئ یارانو چې نن خپلو د تقدیر بیدار کو راځئ یارانو چې نن خپلو د ضمیر بیدار کو راځئ یارانو د اقبال د خوب تعبیر بیدار کو راځئ چې نن د بېوسۍ د وره زنځیر بیدار کو راځئ چې نن د پښتونخوا د مزار پیر بیدار کو خوښه مو نه ده چې د مټ په زور ډیلې فتح کو خوښه مو نه ده چې د سر په زور کشمیر بیدار کو زه سر لښکر یم د ننګ بل فکر نه منمه ملا صاحب ځکه د بې ننګو ذکر نه منمه زه سر لښکر یم د ننګ بل فکر نه منمه ملا صاحب ځکه د بې ننګو ذکر نه منمه ما ته حتما دغه ذلیل ملا صاحب مه یادوه ما ته حتما دغه رذیل ملا صاحب مه یادوه زه ادمزات یم په جنت پسې مې زړه کړیږي ما ته غنم او عزازیل ملا صاحب مه یادوه زه ادمزات یم په جنت پسې مې زړه کړیږي ما ته غنم او عزازیل ملا صاحب مه یادوه هسې نه وباسي توبه د زمانې ابرهه عذاب بیخي د ابابیل ملا صاحب مه یادوه کړسب کېدو له به خدایان د نمرود چرته ګورم اور او لمبې ټال او خلیل ملا صاحب مه یادوه بلا نفرت مې د هر دور د فرعون کېږي عذاب د مصر او د نیل ملا صاحب مه یادوه ډېر ښه مننه ډېر ښه بلا نفرت مې د هر دور د فرعون کېږي عذاب د مصر او د نیل ملا صاحب مه یادوه زه په خپل چم مالت کې داسې ایماندار ساتم زه په خپل چم مالت کې داسې ګناهګار ساتم د سوکالۍ کاروان به خاورې تر منزل ورسي چې په خپل کلي کې کټه کټه شوکمار ساتمه د وخت جاکړو سیلو ته ځان تیار ساتمه سینه دیوال ساتمه زړه پکې معمار ساتمه ډېر مننه ډېره مننه نور څه ورو غزل به در سره شریک کما غزل دی چې راځئ چې یوځای شو او امن له دوام ورکو راځئ چې یوځای شو او امن له دوام ورکو ټولې دنیا له یو سپېڅلی شان پیغام ورکو ډېر ښه مننه او چرته د مینې سوداګر دی زمونږ چم ته راشي قسم په خدای چې دا خپل زړونه به نیلام ورکو ډېره مننه چرته د مینې سوداګر دی زمونږ چم ته راشي قسم په خدای چې دا خپل زړونه به نیلام ورکو خوښه مو نه ده چې بچي له په سبب د علم خوښه مو نه ده چې بچي له په سبب د علم یو ورون سحر او یو رنګین غوندې ماښام ورکو او سترګې په لار راته منزل په یو قدم کې اوسي سترګې په لار راته منزل په یو قدم کې اوسي په اتفاق کې ارادو خپلو لګام ورکو او چې کومې پیغلې تقدس د خپل پلو وساتو چې کومې پیغلې تقدس د خپل پلو وساتو ورته د 21 توپونو به سلام ورکو ډېره مننه او زمونږه وینه پښتنه د فطرتي خمار یو زمونږه وینه پښتنه د فطرتي خمار یو ساقي راستونکی چې واپس ورله ډک جام ورکو او ریحانه زه چې د نفاق لښکر له ماتې ورکو ریحانه زو چې دې ناصر له اختتام ورکو ډېر ښه مننه غزل دی چې لکه خامار چې په خپل چال کې پیچو خم اوسیږي په دې کمبخت زړه کې مې دغسې صنم اوسیږي مننه او د زلفو سوري ته مې کېنوه چې سا سمه کم ستړی احساس مې په آرزو ستا د کرم اوسیږي ډېره مننه د زلفو سوري ته مې کېنوه چې سا سمه کم ستړی احساس مې په آرزو ستا د کرم اوسیږي او هغه ملنګ به ولې زغره په سینه نه ګرځي هغه ملنګ به ولې زغره په سینه نه ګرځي چې په دې ښار کې اوږد ښکرې بنیادم اوسیږي هغه ملنګ به ولې زغره په سینه نه ګرځي چې په دې ښار کې اوږد ښکرې بنیادم اوسیږي او ګلابه ستا د عنایت زاړه آهونه د زړه ګلابه ستا د عنایت زاړه آهونه د زړه خولې ته راونه ختل هغه شان مبهم اوسیږي او بل شعر دی چې مالا اکثر فخر افغان بابا په خوب کې راځي مالا اکثر فخر افغان بابا په خوب کې راځي وای خدای دی وکړي چې
بچي مې منظم اوسېږي. ډېر ښه. ډېره مننه. او ستا د بڼو د غشو هغه د ځیګر زخمونه ستا د بڼو د غشو هغه د ځیګر زخمونه تر اوسه وچ نه شو، تر اوسه پورې نه موسېږي. ډېر ښه. دلته جواب د سلام هم یو اذیت ګڼل شي. دلته جواب د سلام هم یو اذیت ګڼل شي. د ریحان چم مالت کې داسې محترم اوسېږي. ډېره مننه. یو کلام بلو شعر دی چې غزل دی چې زورور دومره چې د سیند چپو ته ګوته نیسي، راشو کولو له تنکو غوټو ته ګوته نیسي. او د خپل وحشت په بوراق سور نیزه په لاس راغلی، دا سړی څوک دی چې زموږ سینو ته ګوته نیسي. مننه. د خپل وحشت په بوراق سور نیزه په لاس راغلی، دا سړی څوک دی چې زموږ سینو ته ګوته نیسي. او د اتفاق سپرلو ته نه ګوري ترې مخ ګرځوي، پښتون بچی مې د نفاق لمبو ته ګوته نیسي. ډېره مننه. د اتفاق سپرلو ته نه ګوري ترې مخ ګرځوي، پښتون بچی مې د نفاق لمبو ته ګوته نیسي. او که خپل غربت مې د ځیګر د سر پولۍ چولي، خو د قام غم مې خاص د زړه پولو ته ګوته نیسي. بهترین. مننه. که خپل غربت مې د ځیګر د سر پولۍ چولي، خو د قام غم مې خاص د زړه پولو ته ګوته نیسي. او هغه جنت په ځان واجب ګڼي په خپله فتوا. هغه جنت په ځان واجب ګڼي په خپله فتوا، زما د پاره د دوزخ خورشو ته ګوته نیسي. او دا بعضې خان به خاورې وږي ملنګان ماړه کي، دا بعضې خان اکثر د بل وښکو ته ګوته نیسي. دا بعضې خان به خاورې وږي ملنګان ماړه کي، دا بعضې خان اکثر د بل وښکو ته ګوته نیسي. او ساقي ریحان د نوشه ځکه سبکدوشه شو نن، چې شیخ د جام په ځای درنو کاسو ته ګوته نیسي. ډېره مننه. ډېره مهرباني ریحان صاحب چې موږ سره ناستې تاسو وکړو. په اخره کې څه به ویل غواړئ دې ولس ته؟ په اخره کې ټولو پښتنو ته دغه پیغام دی چې خپل مشران وقدروئ، حساس زړونه وقدروئ. لکه زموږ په شا چې څنګه زموږ حساس زړونه دي، مور شو پلار شو، د دغو چې کوم دی قدر وکړئ، دغو احترام وکړئ. او پکار دی چې دغه ونه دردېږي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. قدرمنو ریحان مومند صاحب نن موږ سره ناستې وکړو. د یو ډېر ښکلي انداز سره ښه شعرونه او نظمونه یې تاسو ته وویله. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي، او انشاءالله چې دغه ناستي به بیا هم کیږي. زما سره دا ټول ملګري په دعاګانو کې یاد ساتئ. آباد او ښاد او بریالي.